بابا وی په خایس د ما د یار نه دي خبر سو په خایس او که خبر شي په خدای کده بیا دغه کوڅه پرې خدا خدای لا خبر نه دی غریب د لکه د خاپیرک ټول عمر پښپا کې تیر کړ دلا د نور رڼا نه دی لیدلی چې د نور رڼا را خوړه چې د بدن باندې وزر را خوري کی الګه خدای دې به غروبات چې دې رڼا ته عمر وځه کنه دا ټول کائنات وجعلنا النهار معاشا او د خاپیرک د شپې معاش دی کار الټا دی وجعلنا الليل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الله خوب د آرام د پر را لګل شپه الله د آرام د پر را لګل دا شپه کې لباس دی پرده د پکې پدې باندې پوهیږي کنه پوهیږي وجعلنا النهار معاشا فرمای ما د اورد معاش د پاره ګرځولې ده د ټول کارونه الټا دي د خاپیرک یو خو د رڼا دشمن دی څه شي دشمن دی او په دې باندې مې پوهی کوي د غل رڼا سره لګي غل چې سره غل وي ها خو غلم ګوره په دوه قسم دي یو د ورځې غل دي یو د شپې غل دي دا خو به وشي بسم الله الرحمن من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او دا چې پرنا ورځې لوټ کړي دغه نه بسوک پناه غواړي ها چې غلام بادشاہ غلی تر دې خدا خو چا غل وته لار د نو شو د روډ د پاتې چې دغه ولاړ دي سره بس کوي الله مو دغه غلونه بچ کامل کوی خبره خو به پويږي غل درنا دشمن دی ګوره غل جی د حضور درنا چې کوم سړی دشمن دی پوښه چې دا غل دی غل د حضور مبارک درنا سره نه لګي او د حضور مبارک په صفاتونو کې صفت دا دی چې حضور نور هم دی خو زه خطا شوم د خپل خبره بیا واپس اخلم حضور به مثل نور هم دی اواز را لګي او به مثل بشر هم دی هغه څنګه الله رب الجلال جل جلاله فرمایي ستړي خو نه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحان الله تا کانه راوغه ته سړی دی پیوښته شریعت څه چې پرې ده کنه ویوا اواز را لګي قصاص ده کنه ویلا چې تی وښته رب فرمایي چې تا وښته دا به تا وښته وي او چې حضور مو وښته دا حضور نه دی وښته رب فرمایي دا ما وښته چې تا وښته ته به دي مواري تا باندې قصاص دی ویلا د دې دنو کې دست نو باسا ها که حضور گزار کا نو رب فرمایي لاسونه د حضور مبارک دی وښتل زما دي ستا خبرو ته الله خپل خبرې نه دی ویلي زما ستا خبرې چې دي کنزل پردې غیبت چغلي شیطانی بد ردی ها د بل د مر سودا کول د بل د بیزتی سودا کول ټول بد ردی دي دا خبرې د خدای دي دا ته چې کومه کې دا د خدای نه دي که حضور مبارک جبل حرکت ورکا رب فرمای زبان د حضور دی خبرې زما دي د حضور وشتل د الله وشتل د حضور خبرې د الله خبرې د حضور خبرې د الله خبرې د حضور وشتل د حضور رضا د حضور ناراضگی د الله ناراضگی ده اراده کلونو وورئی سرور کریں د مدینه منوری جانان د مکی معظمین مدینه ته هجرت کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورسلم سرور کریں د مدینه منوری جانان پغار سور کشبه اور د سبا کئی بیا دا غار سور مدینی منوری تسفر شروع کئی دلتا ابو جہل اعلان کرے دے چاہ سرور کرنے دا مدینی منوری دا جانان دا جوند ختمی دو زمواری واقستا زباغل سلب خال پا انعام کی ورکومان د مدینه منوری د جانان د لوګې شمال لاته تاسو ټول قربان کامینو وای
سرور کونین د مدینی منوری جانان شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بخبل بستر باندې سبلی او وی فرمل شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دا د پلان کی سړی امانت ته دا د پلان کی سړی امانت ته دا د پلان کی سړی امانت ته دا د پلان کی دی دا امانتونه به واپس کی او بیا به مدینه ته راځي نو شیر خدا رضی اللہ تعالی فرمایي چې ما په ټوله ژوندۍ کې چې کم بے غم خوب کړی دی هغه مې د هجرت په شپه د حضور په بستر کړی دی و یاد د زلفو خوشبوئی دا یادی رشتیا وای حضور مبارک چې کومه بستر کې آرام وکي هغه بستر به څومره ښایسته وي حضور مبارک چې کومه بستر کې آرام بستر به څومره ښایسته وي ابو سفیان راغی خپل لور کرا لور حضور مبارک په نکاح خستی و د ایمان د وروړو نه وړاندې راغی ایمان وروړي او مخکې لور کرا ورغی چې لور کرا ورغه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ورغی ناغه زر زر د حضور مبارک هغه بستر راغونډه کا چې راغونډه کا د ابو سفیان ته لور خیر دی دا عاجزی او دا غریبی او دا مالداری د خدای د جانب ده ته دا بستر زکه غونډه چې دی کی پیوندونه ډیر لګیدلی لور ته بابا خپن شي د غریبی او د مالداری خبره نه ته د دې د ناس کې جوګنې आवाज محبت را نه تو د دې د ناستي جوګنې دا د نبیانو د امام بستر ده سبحان الله دا د سرور کونین بستر ده ته د دې د ناستي جوګنې متوجه ما طرف ته بالکل جی ته د دې د ناستي جوګنې نو اشتیاري وای په کومه بستر کې چې حضور مبارک خوب کړی وي شیر خدا فرمای چې ما پاږي کې بیغمه خوب وکړ ولې چې حضور مالا بشارت دری خبر راکړه چې ته به مدینه منوره ته بیا راځي وای ته پوه شو چې عثمان څوک نږدې نشي راتلی په دغه شپه ما به غم خوب کړی دی یو تاریخ مې کته ما سره پروتو څو وخت کې په دغه شپه باندې چې کله شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د سرور کونین په ځای باندې په بستر آرام کوي مولا کریم جل جلالہ جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام دواړو ته فرمایلی تاسو چې د یو عمر زیات او د بل کم دی نن د اختیار دی په دواړو لاسونو پورته کې چې یا الله زموږ د دواړو عمرونو یو شان دی کې بچي په یو ځای باندې فنا شو من فنا خورسیز لشته د یو عمر کم دی د عمر سیوا د دواړو لاسونو پورته کوي خو خیم د تنه چې د پلان کې عمر سیوا دی جبرئیل السلام وی خدایا خفن شي زه خو ګوره که ما درخواست منظوره نو زه خو د خپل عمر چاله یو سیکنډ هم نه ورکوم میکائیل علیہ السلام درخواست کې مولا ستا پر رضا زما رضا ده رښتیا و یار چې د خدای دیدار وي او د الله جل جلاله رضا وي او د فرشتو مجلس وي او ښایسته ژوند دی نوراني ژوند دی د ملایکو میکائیل علیہ السلام دانا درخواست کې مولا کریم وګور یو سیکنډ قدماله بل چاله ورک هغه ستاره ده خدایم چې زما عمر زیات وي مولا کریم فرمایل جبرئیلا میکائیلا لبیک اللهم لبیک صاحب دواړه لاړ شئ وګورئ تاسو یو سیکنډ عمر یو بل ته نه بخئ لاړ شئ د شیر خدا د کاکا زوی په بستر پروت دی نن ټول عمر حضور ته بخلی